بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وحدت ټي وي کتونکو ستاسو ورور یم انور جرواز. زما سره زما ګران مشر زما استاد دریاب دولت خیل صاحب، زمونږ درانه مشران سکندر صاحب او محب ګل شرمانی صاحب او ګلزار لالا او زمونږ نور ملګري صابر صاحب او رحیم زاده صاحب او حمزه خان، زمونږ سره جنت بیبي وخت غلام لالا او دا زمونږ سره ملګري دي. موږ راغلي یو لالا، موږ کوم ځای ته راغلي یو؟ موږ په وډیګرام کې چینو ډاګ ته راغلي یو. د ګیرا په لمن کې یو ډاګ دی، چینې دي، نو په هغه وجه ورته ته چینو ډاګ وایي. پورې چې نن دغه بره چې ښکاري دي ته موږ په پښتو کې کافر کوټې وایو، دا د ګیرا قلعه وه. ماشاءالله. کتونکو موږ هم هغه آثار قدیمه چې کوم د پخواني وخت د کفارو د وخت کوم چې مسلمانان دي د هغوی جوماتونه پکې هم شته، نو هغې له به هم ورځو. تاسو به زموږ سره اوسئ. خو دا وخت موږ د خوراک څښاک څه پروګرام کړی دی. زموږ دروند مشر سکندر لالا هغوی په دغه ستړي کې شریک دي او دغه ستړي په خپل سر باندې اخیستي دي. نو انشاءالله تاسو به تیم خوندونه اخلئ، موږ به د خوراک نه خوند والو. تر هغې دمه زموږ سره اوسئ. څنګه شیرین زما وطن دی، نو هغه غره ته ختو ته ضرورت نشته، لاندې ته د فیل ته چې دا کم ده چې ده د دې نه شګې راوغوښتې او هغه شیشې پسې راوغوښته. دغه چې وګورو ما ته ویل چې یاره دې کې ډېر ماده اوس پته نه وي چې کوم څه یو خو دلته وي په موافر مقدار باندې بلور کاڼی او هغه سپینه ګټه نه بلور ورته وایي. نو ویل چې یو خو په دې کې بلور دی، یو پکې فولاد دا پلاستیک په یو شریکو که نه دا اوبه چې ماسک یې اورې نو په دې کې فولاد ډېر دی وی چې دی نو دلته وسپه او داسې کې یو بل دار دغه ځای ښکاره شوی پورې طرف ته داسې ګټه ده لکه مالوچ، داسې په خوله کې کېدي لکه یو خس کې که نه هغه وپړسي. اورې نو څه وخت کې پې کسان لګیا شوي وو، په هغه وخت کې ارزاني و. نو یو کس و نو هغه په 15 روپۍ من کس له ورکوه راکوزاو به یې دلته به ټکټونه یې نیولي وو او ښکته به یې بیا چې ما ته پته ولګېږي په هغې کې دا په دې کاسمیټک کې استعمالېږي. زه ملنګ جان یم خدمتګار، بل د وطن شمه زار، سوچ ژوندی یم زما دغه گفتن دی. وا 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 څنګه شیرین زما وطن دی، وا 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 څنګه شیرین زما وطن دی. زما د پلار نیکه ټبر پښتنو، زما د پلار نیکه ټبر پښتنو، د بل د لاس صدر پدر پښتنو، د بل د لاس صدر پدر پښتنو. زما د پلار نیکه ټبر پښتنو، زما د پلار نیکه ټبر پښتنو، د بل د لاس صدر پدر پښتنو، د بل د لاس صدر پدر پښتنو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت موږ د ګران مشر سکندر لالا سره د وحدت ټي وي په شیشه باندې تاسو ته مخامخ یو. راغلي یو د راجا ګیرا چې کوم آثار دي، د محمود غزنوي چې کوم جومات دی دلته، د هغې معلومات به موږ د ګران مشر نه ترلاسه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سره راغلي یو چې د دې علاقې په باره کې تاسو سره څومره معلومات دي زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. دا خو تقریبا څه د 1000 کالو نه خو زیات کېږي چې دا محمود غزنوي یو جرنیل و، پیر خوشاب غازي چې مشهور دلته زموږ په دې کلي کې ورته غازي بابا وایي، دغه هلته قبر دی. نو هغه دا ځای فتح کړی و، راجا ګیرا یې ځغلولی و د دې ځای نه. او نو دا د محمود غزنوي د وخت جومات مومند او یوسف زو ته جاړم، خلیل مومند او یوسف زو ته جاړم، د باد
باچا خان واخلئ خبر پښتنو د باچا خان واخلئ خبر پښتنو د بل د لاس صدر پدر 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 پښتنو زما د پلار نکټ بر پښتنو زما د پلار نکټ بر پښتنو د بل د لاس صدر پدر پښتنو د بل د لاس صدر پدر پښتنو زما د پلار نکټ بر پښتنو زما د پلار نکټ بر